سرحدي شاهین 15مه برخه. شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل چې ابو داود ابو عبدالله ته وویل ستا سره د وروستۍ پریکړې لپاره یوازې 2 ورځې فرصت دی، له هغې وروسته ښایي بیا موقع په لاس رانسي. د موسی د نیولو په اړه ما سوچ کړی دی. د شاهین د خپرونې مینوالو اوس به دا واورو. د شپې مهال د الحمرا ماڼۍ یوه کوټه په طلایي او نقرهیي قندیلونو روښانه وه. د غرناطې بربري او هسپنوي امیران په کرسۍ ناست وو او له ابو عبدالله سره یې خبرې کوې. موسی کوټې ته ورننوت او په مجلس څو شېبې چوپتیا خپره شوه. موسی په مجلس یو زغلنده نظر تیر کړ. ابو عبدالله ته ورنږدې سو، ورته یې وویل زه په یوازیتوب کې تا ته څه خبره کوم. ابو عبدالله چې د هغه حالت ولید وویرید، خو له یوې شېبې وروسته سمدستي بیرته راسمبال شو. وویل ته چې څه وایې همدلته یې ویلی شې، دا ټول د خدای جل جلاله په فضل او کرم سره مسلمانان دي. موسی وویل ځینې خبرې د هر چا د وړاندې نشي کیدی ابو عبدالله، مګر اوس زه دا مجلس رخصتولی نشم، ته که څه خبره کوې نو دلته یې وکړه. موسی مجلس سر تر پای وکت. په دوی کې زیاتره داسې څوک وو چې د لومړي ځل لپاره الحمرات راغلي وو. تر اوسه پورې د پاچاهۍ کوم امیر دا جرأت نه و کړی چې موسی وویني، خو دوی په کرسۍ کې ناست وو. د ابو عبدالله الفاظ یې چې واورېدل داسې یې ګڼله غوږو یې اشتباه کړې ده. موسی بڼه له قهر وځلېده، خو بیا یې هم له زغم نه کار واخیست. وویل شهزاده ما اورېدلي چې تا باغیان خوشي کړي دي. ابو عبدالله تا صحیح اورېدلی دي موسی، او تا د پاچاهۍ څو تنه وفادار سرداران برطرفه کړي دي. ابو عبدالله زه د هغوی په وفادارۍ شکمن ولم. موسی او تا د غرناطې لوی غداران په مهمو منصبونو ټاکلي دي. ابو عبدالله په دروند غږ ځواب ورکړ موسی له ما سره ګستاخي ستا دنده نه ده. موسی د مسؤلیت احساس کله کله انسان ډیر بېباکه کوي. ابو عبدالله زه دا بېباکي نه خوښوم. تا په غلا ماڼۍ ته د ننوتلو جرأت ولې وکړ؟ موسی کله چې دغسې شیطانانو ته د الحمرا دروازې خلاصې شي نو ما د غلچکي لارو نه پرته بل څه پاتې وي. امیرانو چې دا واورېدل یو له بل سره یې په سپکې پیل کړې. یو بربري سردار اوچت وویل آیا د ابو عبدالله د سرښندیانو ابرو د ده په دربار کې هم تر ګواښ لاندې ده؟ موسی مخ ور واړوه. هغه ته یې وویل موسی وویل هغه څوک دی چې زما په وړاندې د ابو عبدالله د سرښندوینې دعوه کوي؟ یو بل سردار اوچت سو وویل ولې عهده که اجازه وکړې زموږ تورې د دې ګستاخ چوپولو ته تیارې دي. د موسی غږ له غوسې نه لړزېده. وویل ستا دومره جرأت، آیا ته همهغه غدار نه یې چې بربري مسلمانان دي د عربو پر خلاف پارول؟ آیا ته له بندیخانې نه الحمرا ماڼۍ ته راتګ د خپلو ګناهونو تلافي ګڼې؟ او ته چې په الحمرا کې څو غداران راغونډ ګورې نو فکر کوې چې د موسی د تورې اوسپنه نرمه شوې ده؟ زه ابو عبدالله ته راغلی یم. که په تاسو کې څوک دا ګمان کوي چې ما له ابو عبدالله سره له خبرو نه په توره ایثار کړي نو راوړاندې شئ. زه وګورم څوک دي چې له خپل ورمیږه د سر بوچو لرې کولو په تکل راوتلي دي. او ای شهزاده ته له بزدلانو سرښندنۍ هیله لرې، زما بوټیو شکولو ته تیار دي، خو له ویرې خپلو تورو ته لاس نشي ورنږدې کولی. ته د غرناطې دشمنان خپل دوستان ګڼې. د ابو عبدالله حوصلې ځواب ورکړ. له ځایه اوچت سو، لږ وړاندې ورغی. وویل موسی زما د وژلو په اراده دلته راغلی. موسی خپله توره راوکښله. وویل زه او ستا د وژلو اراده؟ دا ته څه وایې؟ دا یې وویل او خپله توره یې ابو عبدالله ته ور لنډه کړه. ابو عبدالله توره واخیسته، یوې خواته یې وغورځوله او بیا یې لاسونه وپړه کول. 8 تنه وسلوال بربري او افریقایي غلامان ورننوتل او د ابو عبدالله د اشارې په انتظار شول. ابو عبدالله ویل زما باور و چې د الحمرا په دروازه تر ټولو سخته پیره به هم تا له راتګ نه منع نه کړي، خو زه تا ته ډاډ در کوم چې په کومه لار راغلی وې په همهغه لاره به بیرته ولاړ نه شې. موسی حق حیران شو. ابو عبدالله ته یې کتل. هغه ابو عبدالله ته چې ماشومتوب یې یو ځای سره تیر شوی و، هغه چې د آس پرلي او د تورې او نیزې استعمال یې ورښودلی و، هغه حیران و څه غلطي ترې شوې ده. سهار ابو عبدالله په خپله ده ته ورغلی و چې شاوخوا کلیو او درو ته ولاړ شه او سپاهیان ترې راټول کړه. او ماښام چې کله بیرته راستون شو خبر شو چې ابو عبدالله باغیان خوشي کړي دي او څو تنه وفادار منصبداران یې برطرفه کړي دي. هغه په دې خبر پریشانه و، خو پر دې باور و چې هغه به د خپلې غلطۍ جبران ته چمتو کړي.
له ډوډۍ خوړلو پرته له کوره ووت. د الحمرا دروازې پر مخ بندې وې او نوي پیرهداران پر درېدلي وو، خو موسی په یوه پټه لار محل ته ننوت. له ابوعبدالله سره هغه پخوا هم څو ځله ډېر توند تللی وو، خو نن چې کوټې ته ورننوت دا یې احساس کړه چې د وړکتوب دوست بدل شوی دی. او کله چې توره راوکښله او وړاندې یې کړه نو د باور دا و چې ابوعبدالله به دی تر لاس ونیسي، بلې کوټې ته به یې بوځي او ورته وبه وایي ته په دومره وړوکې خبره په غوسه شوې. خو کله چې هغه توره وغورځوله موسی په زړه ګزار وخوړ. هغه ابوعبدالله ته کتل او په غوږو کې دا جمله کړنګېده زه ډاډ در کوم چې په کومه لار راغلی یې په هغه لار به بیرته ولاړ نه شې. هغه وسلوالو سپاهیانو ته وکتل، داسې یې ګڼله لکه دا ټول چې ابوعبدالله هسې په ټوکو له ده سره کوي. موسی په مسکا وویل ابوعبدالله زه ستا مجرم یم، زه د لوشه د جګړې لپاره د رضاکارو غازیانو د راټولولو مجرم یم، زه الحمرا ته له پټې لارې نه په راننوتلو مجرم یم، او زه دې غدارانو ته په غدار ویلو مجرم یم، او تر دې ټولو لوی جرم مې دا دی چې زه ستا دوست یم، ما ته سزا وټاکه. موسی دا وویل او سر یې ځوړند واچوه. د ابوعبدالله په سترګو کې اوښکې راغلې، لاس یې اوچت کړ او د هغه په اوږه یې ښودل غوښتل، خو یو سړی راوړاندې شو، د هغه لاس یې ونیو، دا ابو داود و. ابوعبدالله خپل استاد ته وکتل او هغه سر وخوځاوه. ابوعبدالله سپاهیانو ته وکتل او په غمجنه لهجه وویل دی بوځئ. موسی سر اوچت کړ. د سپاهیانو د لوسو تورو په منځ کې درېدلی وو او هغو سردارانو هم چې تر اوسه یې د ابوعبدالله په مستقل مزاج شک کاوه تورې ایستلې وې. موسی چې د دروند غږ ازانګې به یې د هسپانیې دیوالونه لړزول په حیراني ابوعبدالله ته کتل. د غرناطې د مجاهد ژبه ګونګه شوې وه. ابوعبدالله د دې نندارې د لیدو تاب نه درلود، مخ یې واړو او په زور یې چیغه کړه دی بوځئ. خو د هغه په غږ کې د غصې پر ځای درد و. موسی د څه ویلو نه پرته د سپاهیانو نه وړاندې روان شو او ابوعبدالله په دسمال خپلې سترګې پاکولې او بلې کوټې ته ننوت. ابو داود نور سردارانو ته وویل تاسو همدلته اوسئ، زه بیرته راځم. بلې کوټې ته ورغی. ابو داود خپل شاګرد ته وویل شهزاده د لویو خلکو زړه باید لوی وي. ابوعبدالله په دردناکه لهجه وویل خو هغه زما ملګری و، زما د وړکتوب ملګری. ابو داود وویل هغه ستا د لارې یو ښکلی ازغی و چې ستا ورسره مینه وه، خو خپل هدف ته د رسېدو لپاره به ته دی غوندې ډیر ازغي له مخې لرې کوې. که موسی وغواړي اوس هم ستا د تاج غمی کیدای شي، خو له هغه نه دا تمه هغه وخت کیدای شي چې د غرناطې د باچاهۍ بل دعودار نه وي. کله چې دی پر دې پوه شي چې ستا د ابوالحسن ځای نیولی دی نو هغه کله بندیخانې راوباسې ستا پر خدمت به اعتراض نه وي. اوس پاسه دا د چرتونو وخت نه دی، د کار وخت دی. د شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د ناول په اورېدو را سره خسته نه شئ. قدرمنو اوریدونکو، د لوشه د فتح نه وروسته چې سبا ته بدر بن مغیره د پردان د لشکرو له تعقیب نه بیرته راستون شو، ابوالحسن د پوځ د سردارانو شورا راوبلله. ځینې سردارانو وویل چې غرناطې ته ستانه شو او له بشپړې پوځي تیارۍ وروسته د پردان قلمرو حمله وکړو. خو بدر بن مغیره په دې رایه زور واچوه چې پردان ته د دمې کولو او سا اخیستلو موقع باید ور نه کړو. هغه وویل له دې فتح نه وروسته چې سمدستي زموږ په هره سیمه حمله وکړو نو دښمن به هیڅ ډګر هم زموږ مقابله ونه کړی شي. په دې کې شک نشته چې که موږ غرناطې ته ستانه شو 100,000 نور پوځیان به راټول کړی شو، خو دا باید هیر نه کړو چې د دښمن وسایل تر موږ څو چنده زیات دي. هغوی به له دې ځنډ نه زیات ګټه واخلي، نه یوازې د اندلس عیسویان بلکې د فرانسې او ایټالیا د صلیب پالونکي به هم د دوی مرستې ته راودانګي. تر ټولو زیات د اندېښنې ټکي دا دی چې پردان به د دغې ماتې بدل له مسلمانانو نه واخلي چې همدا اوس هم د غرناطې له نفوس نه زیات دي. د دوی پر خلاف که موږ سمدستي حمله وکړو د اندلس د هرې سیمې مسلمانان به زموږ مرستې ته تیار وي او د هغوی شمیر به له هغو سپاهیان نه ډیر زیات وي چې موږ یې غرناطې ته له ستنېدو وروسته نه وي راټولولی شو. موږ ته تر ټولو لویه مسله د خوراک جبهخاني رسولو ده. د دې ذمواري زه اخلم. الزغل د بدر بن مغیره د رایې تایید وکړ، وویل له دې بري وروسته د قسطلې تر دیوالونو پورې زموږ په وړاندې د سخت مقاومت امکان نشته. موږ باید را پرېوتې دښمن ته د بیا راسمبلېدو موقع په لاس ورنه کړو تر کومې چې له غرناطې نه د نوو پوځیانو راټولولو مسئله ده. زما په ګمان تر موسی زیات د دې کار اهل نشته. یو بوډا سردار وویل زه هم په دې خیال کې یم چې موږ باید د شاتګ پر ځای پر مخ ولاړ شو، خو زما رایه دا ده چې باچا دا مسؤلیت الزغل ته وسپاري او په خپله بیرته غرناطې ته ستون شي. په تېرو پیړیو کې موږ په دغسې مرحلو کې خپل منځي دروزونو ډېر تاواني شوي یو.
په دې کې شک نشته چې موسی یو هوښیار او پوه ځوان دی، خو د غرناطې په اړه چې موږ د باچا په موجودیت کې څومره ډاډه کیدی شو دومره د بل چا په موجودیت کې ممکن نه دی. شر اچونکي به د باچا له غیاب نه استفاده وکړي، خو د باچا په موجودیت کې له چا سره د سر اوچتولو جرأت نشته. ابوالحسن ځواب ورکړ، د غرناطې په اړه زه ډاډه یم، خو ستا رایه نه ردوم. زه وعده کوم چې د یوې بلې شاندارې فتحې نه وروسته به ستنېږم. د ماښام د لمانځه ته د جګېدو نه وړاندې د شورا غونډې پرېکړه وکړه چې سهار ته به کوچ کوي. سبا سهار ته له لمانځه نه وروسته ابوالحسن خپل پوځ ته وینا وکړه. وویل، غازیانو، د لوشا ویاړمنه صوبه زه د خدای جل جلاله یو لوی پیغام ګڼم. دا د دې خبرې ثبوت دی که مسلمانان اوس هم سره یو شي نو د کفارو ځواک به ټوټه ټوټه کړي، او که دوی د جهاد په جذبه راوچت سول اوسپنې به یې هر ډول اوسپنې غوڅولی شي. دې بري موږ ته د بریو دروازې پرانیستې، او که موږ همت له لاسه ورنکړو نو هغه ورځ لرې نه ده چې د قرطبي او اشبیلي پیمانیو بیرته زموږ جنډې ورپیږي. ستاسو په یاد وي چې دې هیواد ته د اسلام لومړنی مجاهد طارق بن زیاد له ډېر لږ شمېر مجاهدینو سره راغلی و. لوی سالار هغه ته یوازې دا اجازه ورکړې وه چې دوی د دې هیواد حالات معلوم کړي او بیرته ستانه شي، خو د هسپانیې په ساحل له پلي کېدو سره سم د دې غازي اراده بدله شوه. خپل لوی سالار ته یې پیغام واستوه چې ما د اندلس په څنډو د اسلام بیرغ ورپاوه، او تر څو چې دغه بیرغ د دې هیواد تر وروستي څنډې ونه روپوم بیرته راونه ګرځم. تا زه د رادرک د ځواک د معلومولو لپاره راستولی یم. په اندلس کې زما په پرمختګ له توندۍ نه د هغه ځواک اندازه معلومه شي. بیا تاریخ خپلو سرښندیانو ته وویل چې موږ د رادرک په واکمنۍ کې خپل عظمت د بیرغ رپولو لپاره نه یو راغلي، بلکې د خدای جل جلاله پر ځمکه د همهغه ذات جل جلاله د عظمت جنډې اوچتول غواړو. زموږ شمېر لږ دی، خو د مسلمانانو د قوت راز د دوی شمېر نه، د دوی ایمان او خلوص دی. زما زړورو سپاهیانو، موږ نن د تاریخ په لار د تګ پریکړه کړې ده. آیا تاسو زموږ د دې پریکړې ملاتړ کوئ؟ سپاهیانو په اسمان لړزونکي چغو د ابوالحسن د پریکړې تایید وکړ. هغه د لاس په اشاره دوی ته د چوپتیا اشاره وکړه، او چې چوپ سول خبرو ته یې دوام ورکړ. تاسو د لوشه په جنګ کې دا ثابته کړه چې ستاسو یوه توره د دښمن د لسو تورو په وړاندې مقابله کولی شي. دغې بري زموږ په مخ کې د کامیابۍ دروازې خلاصې کړې. په قصله او راغون کې زموږ د مظلوم ورونو دعاګانې قبولې شوې. په دې کې شک نشته که موږ د څو ورځو لپاره غرناطې ته ولاړ شو نو هلته به د فتحې په جشن کې شریک سو. خلک به ګلونه راباندې وشیندي، خو که موږ د قرطبي او اشبیلي لوري ته مخه کړو نو هلته زموږ خویندې او ورونه له کلونو راهیسې یوازې په دې تمه د عیسویانو ظلمونه زغمي چې یوه ورځ به له غرناطې نه د دوی د مرستې ته مجاهدین ورورسیږي، او هلته به زموږ هر کلی د ګلونو د شیندلو پر ځای د شکرانې او احسان په اوښکو کیږي. له نن نه څو ورځې وړاندې چا د دې تمه درلوده چې خدای جل جلاله به موږ ته دومره لوی بری را په برخه کړي، او د دې بري نه وروسته څوک دا ویلی شي چې څو ورځې وروسته به زموږ اذانونه د قرطبي او اشبیلي د جوماتونو نه رغبرګېږي، او زموږ جنډې به د قصلې په شاهي ماڼۍ نه رپېږي. د ابوالحسن په وینا د هر سپاهي په زړه کې د هیلو او امیدونو نوې ډیوې بلې شوې. هغوی په خیال کې د قرطبي او اشبیلي محلونه لیدل، د قصلې په شاهي ماڼۍ خپل بیرغونه رپول. دوی د کلونو کلونو راښکېلو مسلمانانو په سترګو کې د خوښۍ اوښکې لیدې. په تصور کې هغوی ته مخاطب و چې نور تاسو آزاد یاست، نور موږ څوک نشي مریان کولی. اندلس زموږ دی، موږ پر دې پښیمانه یو چې ولې مو اوسه ستاسو له حال نه بې خبره پاتې وو. خو ابوالحسن د وینا په حالت کې ناڅاپه چوپ سو. د هغه پام د لږ شیبې لپاره یو ځوان ته ور واوښت چې په بیړې آس غله وه او د دوی په لوري را روان و. سپور له آس نه کوز شو او له چا سره د خبرو پر ځای خلک له مخې یوې او بلې خواته کړل او وړاندې روان شو. یوه سپاهي تر مټ ونیوه او د هغه د درېدلو هڅه یې وکړه، خو هغه یې لاس وسانډه، خپل مټ یې ترې خلاص کړ. همهغسې پر مخ روان و. کله چې خلکو دا احساس کړه چې هغه ابوالحسن ته ورځي نو په خپله له لارې یوې او بلې خواته شول او لاره یې ورته صافه کړه. د ابوالحسن د زړه ټکانونو دا ګواهي ورکوله چې دې سپور کوم ښه خبر نه دی راوړی، خو بیا هم هغه د لاس په اشاره سپور ودراوه او د خلکو پام یې ځان ته کړه. خپله وینا پیل کړه. الزغل چې له ابوالحسن سره نږدې ولاړو د نوي راغلي سپاره په لوري ورغی. هغه ته ورنږدې سو، وویل ته له غرناطې نه راغلی؟ ځوان ځواب ورکړ، هو کې ما یو ډېر ضروري خبر راوړی دی. الزغل ته موسی راستولی؟ سپور نه، زه په خپله راغلی یم. الزغل که ته د موسی له لوري نه یې راغلی نو خبر دې مهم نشي کېدی او ته باید د دې خبرې خیال ساتلی وای چې د غرناطې باچا خبرې کولې. سپور خو زه چې په کوم حالت دلته را رسېدلی یم که پرې خبر شې نو زما دغه جسارت به د بخښۍ وړ وبولې.
الزغل وویل ووایه څه وایې؟ نوې راغلي سړي یوې او بلې خواته وکتل وویل نه دلته نه. الزغل اندېښمن شو وویل راځه. له غونډې له لږ ووتل. الزغل هغه ته وویل ما ته د کوم بد خبر له اورېدو وړاندې دا راته ووایه چې ته څوک یې تر څو زه پرې وپوهېږم چې ستا خبره څومره ارزښت لري او په دې هم سوچ وکړه چې د جګړې په وخت کې د دروغو اوازو خپروونکي ته درنه جزا ورکول کیږي. نوې راغلي ځوان وویل که تا په ځیر راته کتلي وای زه به دې پېژندلی وم. زه د الحمیرا د ساتونکو د مشر زوی یم. زه د حبیره بن سعید شاګرد یم. له څو ورځو راهیسې مې له موسی سره د جهاد تبلیغ کاوه. دلته د پوځ زیات کسان هم ما پېژني او کوم خواشینونکي خبر چې ما راوړی که هغه دروغ شي او زه د دې په بدل کې په دار وزړېږه هم پرې خوښ یم. خدای جل جلاله دې وکړي چې دلته زما راتګ یو خوبي او په غرناټه کې چې ما څه ولیدل او واورېدل هغه هم یو خوبي. د ځوان په سترګو کې اوښکې وځلېدې. په دې ځنډ کې الزغري هم ورورسېد. ځوان یې له لرې وپېژند وویل سلیمانه خیر خو به وي. سلیمان یوه شېبه الزغري ته وکتل او بیا الزغل ته مخ واړه وویل ما ډېر بد خبر راوړی دی. په غرناټه کې بغاوت شوی دی. الزغل په چغه وویل نه نه تا خوب لیدلی دی. د موسی په موجودیت کې بغاوت امکان نه لري. تا خوب لیدلی دی ته د دشمن جاسوس او زموږ پام له جګړې نه بل اړخ ته اړوې. ووایه دا دروغ دی. الزغل په دواړو لاسونو سلیمان تر مټ ونیو او جټکې ورکولې. سلیمان په وار وار دا ویل کاش دا دروغ وای خو دا دروغ نه دی. کاش دروغ وای. الزغل مګر موسی دا بغاوت کړی ته لیونی یې دا بالکل امکان نه لري. سلیمان وویل موسی د ابو عبدالله په زندان کې دی. الزغل سلیمان ته ډیکه ورکړه او په شا یې وغورځوه او الزغروي ته یې وویل دا بوزه لیونی دی. ابو عبدالله ما وژلی سي خپل پلار بندي کولی شي خو هغه په موسی ځان وژني. دا لیونی بوزه. سلیمان وویل تر نن ماښامه پورې به نور خلک هم راشي او زما خبره به تایید کړي. ابو عبدالله د خپل امارت اعلان وکړ. هغه باغیان خوشي کړل او د عربو سردارانو پر ځای یې هغوی وټاکل. کوم امیرانو چې د امارت ونه مانه له هغوی نه څو تنه ووژل سول او نور یې بندیان دي. په الحمیرا د بربري او هسپنوي سردارانو قبضه ده. په ښار کې هغوی د خپل قوم خلک له عربو سره جنګوي. زه دا نشم ویلی چې تر اوسه پورې به څومره کورونه سوځېدلي وي او څومره خلک وژل شوي دي. زه ویرېږم چې تر اوسه پورې به دغه اور د غرناټې شاوخوا کلیو او بانډو ته هم خپور شوی وي. د شاهین د خپرونې مینوالو ابوالحسن تر ډېره خپلې وینا ته دوام ورنه کړی شو. د هغه پام په وار وار د الزغل او الزغري په لوري ور واوښت او کله چې دوی د سلیمان سره له خبرو وروسته سرونه کښته واچول او د ده په لور را روان شول نو د ده زړه په درزا شو. غږ یې کښېناست. د الزغل څېره یې چې ولیده دا اندازه لګول ورته اسانه و چې استازي کوم ښه خبر نه دی راوړی. هغه وینا بس کړه. لاس یې اوچت کړ او د بري لپاره یې دعا وکړه. بیا په پوښتونکي نظر الزغل ته وکتل. الزغل ور وړاندې شو. ورته یې وویل راځئ. ابوالحسن چېرته خیر خو دی؟ الزغل خپلې خیمې ته. الزغل له غمجنې لهجې نه د ابوالحسن زړه لوېد. له سټیج نه راکوز شو او له هغه سره د خپلې خیمې په لور روان شو. څو سرداران ورسره ملګري شول خو الزغل د لاس په اشاره هغوی منع کړل. ویل تاسو زما په خیمه کې راټول شئ زه اوس دستي راځم. لږ چې وړاندې ولاړ ابوالحسن وویل د کوم بد خبر له اورېدو نه وړاندې ما ته دومره ووایه چې اساسي له کوم ځای راغلی. له دومره لویې سوبې نه وروسته په معمولي خبره موږ ته دومره اندېښنه په کار نه ده. ووایه څه خبره ده؟ ستا چوپتیا نور ما ته د زغم نه وتلې ده. الزغل هیڅ ځواب ورنه کړ. سلیمان چې تر اوسه محل ته ولاړو د الزغل په اشاره ورغی. ابوالحسن سلیمان ته وکتل. وویل ته له کومه ځایه راغلی یې؟ ووایه ما ته څه غټ غټ ګورې؟ آیا تا داسې کوم خبر راوړی چې د سرحد کوم کلی او یا ښارګوټ یې زموږ له واکه وتلی دی او عیسویان د هغه ځای له مسلمانانو نه بدل اخلي؟ سلیمان د ځواب پر ځای الزغل ته وکتل. هغه د سر په اشاره د چوپتیا حکم ورکړ. د ابوالحسن د زغم کاسې ډکې شوې وې. په چغې یې وویل الزغله آیا دواړه د یوې مور شیدې نه دي خوړلي؟ آیا زه د دې خبرې د اورېدو توان نه لرم چې تا واورېد؟ دې قاصد د کومې زلزلې خبر راوړي؟ آیا په الحمیرا کې اور لګېدلی؟ آیا ابو عبدالله ته څه پیښه شوې؟ په خدای سوګند دی داسې خبرونه به ما پریشانه نه کړي. او که قاصد دا خبر راوړي چې زموږ کومه سرحدي کلا دښمن نیولې ده نو دا خبر خو تا د پوځ په مخ کې راته اورېولی شو. موږ له نویو حالاتو سره د مقابلې لپاره کوچ یوه ورځ ځنډولی شو. الزغله ستا ژبه ولې ګونګه ده؟ ووایه دا کوم زیان دی چې جبران یې د دې غازیانو تورې نشي کولی؟ دا کوم محل رلوېدلی چې دغه غازیان یې بیرته نشي آبادولی؟ د یوه سالار تر ټولو لوی دولت د هغه سپاهیان دي. له موسی او عبدالله نه پرته چې څوک په ما ډېر ګران دی هغه ټول دلته له ما سره دی. د هیچ چا مرګ هم ماته له زغم وتلی نه دی. آیا تاسو ونه لیدل چې د نعیم بن رضوان په لحد کې ایښودلو په وخت کې زما په سترګو کې اوښکې نه وې؟ حال دا چې هغه ماته له ابو عبدالله نه کم نه و. په دې ځنډ کې د ابوالحسن خیمه رانږدې سوه
ابوالحسن مایوس شو ګړندۍ خیمې ته ورغی چې په خپله خیمه ورننوتل. الزغل ابوالحسن په کرسۍ کښېنوه ورته وویل زما وروره قاصد د یوې بدې پیښې خبر راوړی. ابا عبدالله د خپل امارت اعلان کړی. د سرحاجي شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کیسه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. د خپرونه ما محسن احسان تاسو ته چمتو او وړاندې کړه. در بیا مو پر لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.